د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا د خبريالانو خپلسري نیونې زیاتې شوي او په خبره یې دغه کار په یاد هیواد کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیزه کړې ده. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې طالبانو د بیان د ازادۍ او رسنیو په وړاندې د محدودیتونو په دوام په وروستیو اونیو کې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې د امریکا غږ په ګډون د نورو نړیوالو رسنیو خبرونې بندي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې طالب چارواکي دا موضوع د حل وړ ګڼي او نړیوالو رسنیو شتون په هیواد کې اړین بولي. لفظي مسایل به وي، نور شی نشته، شی پکې نشته. سیده چې لږ اصلاحات راولي او دوی لږ څه ګذشت وکړي دا موضوع به حل فکر کوم او زه خپله ضروري بولم چې ځکه چې دا رسنۍ په دنیا کې څوک نشي بندولی. هېواد پر یوه دلي پر افغان چینلونو باندې ایله وي یا نه وي دا به دې باندې منفي تاثیر نه کوي. خو ښه ده ټولنه چې خبره وایي له جریاناتو څخه دا همدا هغه چینلونه دي چې هغوی په دنیا کې اعتبار وړي. د بهرنیو رسنیو ور اخوا په کور دننه د رسنیو خاوندان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ داسې ستونزو ته اشاره کوي چې د دوی په وینا بیانول یې خطرناک دي. د بدلون پر راتګ سره موږ اوس په دې هم نه پوهیږو چې موږ په کوم ډول برنامې باید جوړې کړو چې هغه لیدونکي ولري او د لیدونکو د توجه سبب وګرځي. ګڼې ستونزې شته دي چې د یوې ستونزې په اظهارولو سره کیدای شي سړي ته ډېرې ستونزې پېښې شي. دا د یو ټلویزیون ټولنیزه خپرونه وه چې له سندرغاړو رانیولې بیا تر لوبغاړو پورې د ټولنې مشهورو وګړو پکې ګډون کولو، خو اوس طالب چارواکو ته ځانګړې شوې ده. Male journalists they are allowed to go in, but because I'm a female they said that you're not allowed to go in. I'm sorry. همداشان اوس د میرمنو لپاره پر رسنیو کې کار د خوب او خیال تر پولې رسیدلی دی. با وزارت اطلاعات فرهنگ تماس شدم، به اونا گفتم که ببینید این مشکل وجود داره، اصلا نگهبان با من قسم برخورد میکنه مثل از این میمانه که ببخشید شاید من یک فرد کاملا نجس باشم. میبینید یعنی با یک چیزی که کاملا شما ازش یعنی احساس بد میکنین، یعنی احساس میکنین که اگر این شخص این چیز با من نزدیک شوه شاید با من یک صدمه برسه، با من امروز من اتو برخورد میکرد و من واقعا چندین بار سر صدا کردم، ساعتها من پشت دروازه ایستاده شدم و بر نگهبان میگفتم ببین خواهش میکنم اینجا یک دفتر است و من باید برم، باید این مکتوب بر من این امرش باید بده. د خبريالانو د حقوقو ټولنې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د خبريالانو اقتصادي ستونزو ته هم د رسیدګۍ غوښتنه کوي. کومش د معلمین غونډې باید خبريالان ته او کارمندان د مطبوعاتي ته تر ګارده پورې باید ډېره دقیق باید یعنی ارقام را جمع سي او نړیوال ملکونو ته ورکړل سي چې دغه ستونزه به حل سي. لکه معلمین غونډې باید د دوی په اکاونټ کې باید معاش لاړ سي او بیرته رسالې فعاله سي. له بلې خوا د فرانسې د پارلمان 15 غړو په یو لیک کې له ولسمشر امانویل ماکرون څخه غوښتي چې له طالبانو سره د پاریس اړیکې نه عادي کوي تر څو چې حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي او له بشري حقونو څخه سرغړونې او تبعیض بند نه کړي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، ورجینیا.